نارې به کېدې محمود نه راځي، محمود املا ماته شي نه راځي، څنګه به نه راځي؟ محمود نه راځي او محمود نه راځي. پاکستانی حکومت ته د چمن د توریالیو خلکو خبرداری، کوم افغانان چې په پاکستان کې زیږیدلي دي هیڅوک یې له دغه هیواده په زوره نشي ویستلی. د پاکستان حکومت به د چمن ولس ته خامخا لار ورکوي. د چمن ولس هغه پریکړه عملي کېدل غواړي چې 2 کاله مخکې په کابل کې د اسلام آباد او کابل د حکومتي چارواکو ترمنځ لاسلیک شوې ده. کوم افغان چې په پاکستان کې زیږیدلی دي هیڅوک یې له پاکستان څخه نشي ایستلی. نن په چمن کې د پاکستاني حکومت له لورې د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر دروازه د پاسپورت د پریکړې په خلاف د الپارټیز تاجر لغړی اتحاد له اړخه جوړ شوي روان احتجاجي پرلط ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي وینا وکړه. د محمود خان اڅکزي د وینا مهم ټکي: د ولس اتفاق چې منځته راشي، بیا چې هر څه وغواړي هغه به ورته رسیږي. زه به تاسې د چمن ولس سره په هر ډګر کې ولاړ یم، که مرګ وي که ژوند. چمن له زمانو څخه د توریالیو خلکو ښار پاتې شوی دی. موږ پر ډیورنډ کرښه باندې له افغانستان سره د چمن او بولدک په څیر 8 لارې او ګیټونه لرو. د پاکستان حکومت به د چمن خلکو ته خامخا لار ورکوي. د عمران خان د حکومت وزیر خارجه او د هغه وخت د ISI مشر او نور لوړپوړي چارواکي افغانستان ته ولاړل او هلته یې له افغانانو سره مجلس وکړ او پر دې د ټولو پر مخ په اتفاق پریکړه وکړه چې تر کوټې او کندهار پورې به خلک پر تذکیره او شناختی کارت باندې د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر دروازه تګ راتګ کوي. د پاکستان د حکومت نمائندګانو دا پریکړه هلته په کابل کې له افغان حکومت سره په ګډه وکړه. حکومت دې پښتانه نه مجبوروي. د کډوالو لپاره په ټوله نړۍ کې یو شان قانون دی چې کوم قانون د نورو کډوالو لپاره دی د افغان کډوالو لپاره به هم هغه قانون وي. پرون دې هم دغه کډوالو ته د صحابه لقبونه ورکول او نن یې بیا له کورو شړي. د افغان حکومت سره کومه ستونزه لرئ نو د خبرو له لارې ورسره خلاصه کړئ.